سلامونه ټریډر ملت دا زما لایف ټریډ دی تاسو ګورئ چې شپږ 50 یورو په ګټه کې روان یم دلته ورننوتی یم تقریبا بریک ایون ټریډ دی او دلته چې دا زما ټي پي ده نو ګورو راځئ ژوندی بڼه باندې چې دا ټي پي هیټ کیږي او که نه هیټ کیږي نو یو څو دقیقې به حوصله کوئ د ټي پي د هیټ کېدلو لپاره د 15 دقیقو ټایم فریم دی موږ سره او زیرو ریسک ټریډ دی نو سهار مې ټریډ وکړلو په همدې انډیکس کې و سټاپ لاس یې زما هیټ کړلو او نو تاوان سره ورکې ووتلم نو کوشش کوه هغه تاوان چې په دې انډیکس کې کړی دی هغه بیرته ریکور کړو نو دلته ګورئ تاسو صبر کوئ تاسو لږ لرې نه وښیم ګټ او تاوان تاسو په خپله ګورئ ګورو چې ټي پي هیټ کېږي که نه هیټ کېږي که هیټ نه شوله وروره نه پکې دروغ شته دی او نه پکې د خلکو غولول شته دی ځکه نه زه دا کندل ډېر خراب ځای کې واسه د دې ځای نه پورته راوړلو نو زه ته نه په دې ځای کې وځم او که نه نو دا باید زما دا ټي پي هیټ کړي نو تاسو اوس نه وایم که دا د دې زمونږ دپاره اوس ټارګیټ دا ځای دی که د دې ځای نه دا کینډل پورته راوړلو دې نقطې نه پورته راوړلو نو زه ته نه دی او ډېر اندکه ګټې سره وځم او که دې ځای نه ښکته راغی نو ډایرکټ زموږ ټي پي به هیټ شي په دا دفعې کې انشاءالله چانس یې ډېر دی چې لاندې راشي زه لکه څنګه چې دا کینډل تاسو ګورئ کوم ځای نه چې واز شلو دلته لاندې سپورټ پروت دی او دا د انټرسټ ایریا ده دلته موږ سره د بایرس دپاره نو یا خو دا ده چې بایرس راځي دا بیرته پوش کوي بیرته د های طرف ته ځي او یا دا ده چې د بایرس زور نه رسېږي هم دا سیلرس قوي پاتې کېږي او مارکیټ راځي حتی شاید تر دې لاندې ایریا پورې راشي نو اوس به وګورو د خیر سره چې بایرس قوي کېږي او که سیلرس قوي کېږي څه د خیره خامخې تقریبا 50 ګټه کیو که نه که 55 خبره راغله 9 ته دا د موز 2 څلوېښت 3 څلوېښت چانس یې ډېر دی مارکیټ ښکته راشي خو لاندې چې کوم سپورټ پروت دی د دې چانس هم ډېر دی چې مارکیټ بیرته پورته راړ شي 4 څلوېښت دا کوم سیلر پریشر چې دی تاسو ګورئ نو دې ځای نه موږ ته ښکاري چې د سیلینګ پریشر را روان دی ځکه دا کینډل دې ځای نه خلاص شولو پورته روان دی پورته نه بیرته سیلرس اکټیو دي سټرانګ دي کوشش کوه دا کینډل بیرته لاندې راټیله کړي یا لاندې راښکته کړي نو که دې د وتوانېدل چې دا کینډل د دې ځای نه لاندې راوړي نو زموږ ټي پي هیټ کېږي او که ونه توانېدل نو بیرته د پاس طرف ته امکانات شته دی 6 څلوېښت 8 څلوېښت 6 څلوېښت دا تقریبا بریک ایون ټریډ دی زه ته نه دی او څه ګټې سره کولی شم ووځم د ډېر اندکې خو سهار مې یو سټاپ لاس هیټ شولو نو زه نه غواړم چې دا سټاپ لاس زما هیټ شي سټاپ لاس نه هیټ کېږي البته بریک ایون ټریډ دی تقریبا تاوان پکې نشته دی خو کومې پیسې چې په مارکیټ کې بایللې دي خو بېرته وباسو که نه کینډل څنګه واچولو تمه ډېره ده د خیره سره زه د خیره سره بله خبره دا ده که دلته ډبل ټاپ کې په د 1 منټ په ټایم فریم سره بیرته ریورسل راغی یا بیرته پرایس ریورس شولو مطلب دا چې ډبل ټاپ کامیابه دی او بیرته مارکیټ ځي پورته او که ډبل ټاپ ډایرکټ لاندې طرف ته پوش کو نو مطلب دا چې سیلرس فعالي کلوز شي یعنې تر څو چې په دغه ایریا کې دا کینډل دی او د دې ایریا په دننه کې کلوز کېږي خبره کوي چې وایو چې ډینجر زون دی او که د دې ځای نه لږ هم ښکته لاندې کلوز شول انشاءالله د دې امکان ډېر دی چې دا مارکیټ لاندې راولېږي ګوره چې مارکیټ را روان دی بیرته 50 51 شابسې شابسې آفرین 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 اوس یې چانس ډېر دی زه خپل سټاپ لاس راوړم او وروره دغه ته دا زما سټاپ لاس شلو که دلته بیرته راغی دا مارکیټ زه د یو څه ګټې سره مارکیټ نه وځم او که نه زما ټي پي چې ده دغه ځای کې ده او سټاپ لاس مې اوس دغه ځای کې دی نو دا زما سټاپ لاس دی او دا زما ټي پي ده معلوم شي چې څه کېږي د خیره سره سټاپ لاس راوړم
دغه ځي ته ځکه لاندې سترانګ سپورټ پروت دی که دې ځي نه بیرته ریورس شولو مطلب دا چې مارکیټ بیرته پورته ځي او که نه نو لاندې زما ټیک پروفیټ پروت دی دا اوس زما سټاپ لاس دی یعنې د څه معمولي ګټې سره ورنوځم او دا زما ټي پي ده ګورو چې ټي پي هیټ کېږي که سټاپ لاس هیټ کېږي خو لاندې لکه څنګه چې مې وویل لاندې سترانګ سپورټ پروت دی مشکل دلته دی خبره ده یو آفرین زما باور دی په دې مارکیټ چې دا انشاءالله راولي خو سپورټ هم پروت دی دا خبره هم باید یاده ونه باسو خو نور دا څه رقم سټرکچر چې لري زه فکر کوم دا کومه تجربه چې زه لرم دا مارکیټ ولیږي زه خپل سټاپ لاس نور هم راښکته کوم زما سټاپ لاس راغی تیزي ته ټي پي طرف ته روانه ده خبره زه د خیره دا زما ټي پي ده دا زما سټاپ لاس دی بیا هم زه ګټه کوم په میدان کې ځکه زه دې ځینې انټر شوی یم په مارکیټ کې که د دې دلته راغی ما وباسي او که دلته راغی نو ټي پي به هیټ شي د خیره سره ګوره چې سترانګ بایرس ښایي که نه بایرس ډېر سترانګ دي کوشش کوه چې مارکیټ بېرته پور طرف ته ویسي او هلته سیلر هم اکټیو دي سیلر هم کوشش کوه چې مارکیټ لاندې بېرته راښکته کړي نو زما زړه دی چې د 4 روپو ګټې سره ووځم او دا سټاپ لاس هم خپل نور هم راټیټوم دا زه ریسک منیجمنټ دپاره کوم که یو 10 روپۍ کم یې ګټل د مارکیټ نه ښه دی نسبت د دې چې تر 10 روپۍ تاوان کې بیرته راشي دا پاس زما سټاپ لاس دی ګټې سره وځم زما سټاپ لاس یې هیټ کړلو تاسو ولیدلو زه تقریبا د شاوخوا فکر کوم 15-50 یا که 50 روپو ګټې سره د میدان نه ووتلم یا د مارکیټ نه ووتلم چانس شته مارکیټ راولېږي خو لاندې سپورټ پروت دی نو په دې خاطر باندې ضرور نه دی سړی ډېر سترانګ